د هند د سینما وتلې لوبغاړې کترینا کیف د ژوند په باره کې پوه شئ. کترینا کیف د خپل واده په اړه تازه څه ویلي دي په همدغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د هندي سینما نامتو ښایستوکې هنرمندې کترینا کیف وایي چې واده نه کوم تر کومه حده مې چې وس وي کوشش کوم چې پیغله پاتې شم. د هندي رسنیو د راپورونو په وینا اداکارې کترینا کیف په خپله یوه تازه مرکه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په رښتیا هم هغه په دې نه پوهیږي چې تر څو وخته پورې به یوازې پاتې شي، خو تر کومه پورې چې یې وسه وه نو هغه به پیغله پاتې شي. کترینا کیف په خپله دغه مرکه کې زیاتوي ښایي واده داسې یو ټکی دی چې هغه پرې نه پوهیږي. هغه وایي ما ته نه ښکاري چې زه به یوه ښه میرمن جوړه شم. 36 کلنه کترینا کیف چې د هند سینما یوه نامتو فلمي ستوري ده او له هغه ښځینه هنرمندو څخه ده چې په فلمونو کې یې د کار کولو ډیرې پیسې ترلاسه کړي دي. هغه په هانګ هیواد کې زیږېدلې ده او لندن ته تر تګ مخکې په ډیرو هیوادونو کې ژوند کړی دی چې نوموړي اوس د برطانیه تابعیت هم لري.